मिनिस्टर साहब तहरीक इंसाफ हुकूमत दा वीडियो चेपूंगा दा पीस को हिस को चदा कम हरिपुर हजारा कम इलेक्ट्रिक सप्लाई दा अलू नो दे बारे के कैबिनेट के फैसला हुआ या कोई वा ګوره دا مخکې دور کې دا خبره شوې وه او پای کې موږ سره وفاقي حکومت ته هغه ټایم سره کوآپریشن نه و کړی هغه خبره هماغه شانتې په ځای باندې پاتې ده موږ اوس هم دغه خبره کوو چې کم از کم یو طریقې کار جوړ شي په هغې طریقې کار باندې مطلب دا چې دا زموږ ته دا کمپنیانې حواله شي ځکه چې وفاقي حکومت قصدن دا غواړي چې دا د خیبر پختونخوا عوام چې کم دی دا خوار وي او په تکلیف کې ځکه چې مطلب ستا په پیسکو کې تیر شوي 15 یا 20 کالونه د سره اړو نوي اپاینټمنټس نه کیږي چې نوي اپاینټمنټس نه کیږي مطلب په یو کلی کې فرض کا چرته کونډه ده چرته بل نه جمع کیږي الته د تلو والا سوکشته نه چې سره دا اغې نه دا ریکوري وکړي او نه بیا داسې سوکشته چې فرض کا کم ځای کې ट्रांसफार्मर خراب شي نو مونږ خلک چې کم دی پرایویټلی چې کم دی ارینجمنټس کوو او هغه ټرانسفارمر راوړل یا بل څه کمپلینټ وي نو هغه مونږ لکه په خپل لاس باندې دا لکه خپل سر باندې عوامو دا ذمہواري اخیستې ده هغه کمپلینټ هم په خپله کوشش کوي چې ختم کړي نو زه لکه دا وینم چې دا وابډه چې کم دی د دې کې څه پاتې نه دي او دا قصدنه مدن داسې شوي دي دا یو طرف ته د پښتونخوا عوامو خلاف دا یو سازش دی چې دا د تباهۍ طرف ته دا بوتلی شو ځکه چې دې سره کم مسایل ورځ پر ورځ زیاتېږي هغه موږ ته اندازه کېږي او که د دې مخنیوي ونه شو راتلونکي وخت کې دا به ځان ته یو ډېره غټه ایشو موږ ته جوړېدو والا ده او د دې مخنیوي ډېر ضروري دی او په هغې کې موږ طرف نه انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې موږ د عوام او ورسره سیول ایڈمنسټریشن او ورسره وابده چې دا درې واړه یو ځای کړو په یو طریقې کار جوړ کړو چې کم از کم پیمنټ هم کېږي او په هغه طریقې هغه حساب سره خلکو ته بجلی هم رسي मिनिस्टर साहब تاسو کوم اقدامات ای بارے کې وینا وکړي چې تاسو سوي چې تیر شوي کال کې مونږه په نوخار کې بیا په پوره صوبه کې یو څو داسې فیډرې وي چې هغې باندې مونږه ریلیف راغشتی و پراپر وزیر اعلی صاحب چې کوم دی کې خبره تره کړې وه او یو اګریمنټ شوی او چې مطلب مونږ به یو څو فیډرې داسې دي چې هغه ډېر زیات لاسز طرف ته و هغه به مونږه مطلب دا چې هغې کې به پیمنټ کوشش کوو چې پیمنټ هم جمع شي نو یو طرف ته به پیمنټ جمع شي بل طرف ته به خلکو ته عوامو ته به ریلیف میلاو شي هغه تیر شوي کال کې هغه تجربه ناکامه شوې ده لکه مطلب که فرض کا خلکو ته ریلیف میلاو شو خو هغه تھیفټ او دا چې کوم ریونیو هغه شانتې ونه شوه اوس مونږ انشاءالله بیا دوباره هماغه ماډل چې کوم دی هغه دلته کې په نوخار کې دوباره سټارټ کوو نو ستاسو په ذریعه زما د خپل عوامو ته خواست دی چې کم از کم لږ غونډه کې اوس مونږ سره پکې مرسته وکړي کوآپریشن وکړي ځکه چې که یو طرف ته د مطلب بجلی استعمال دی بل طرف ته د هغې پیمنټ هم کولی نو کم از کم یو نظام داسې جوړول پکار دی چې کم جایز بل دی کم از کم چې هغه د عوام جمع کول شروع کی دلته مونږ به وابډې والا سره دا اګریمنټ وشو چې انشاءالله چې تاسو دلته کې هغه شانتې به مونږ ریلیف هم راکوئ نو کوشش مونږ دا کوو چې اول مونږ دا ریلیف راوالي او بیا هغې نه پس چې کم دی مونږ عوامو ته لاړ شو او هغې کې کمیټۍ جوړې شي او چې کم دی بیا یو طریقې کار جوړ شي دا ریلیف به ټول ضلع نوخار دپاره وي که نظامپور دپاره نه دا مونږ ټول پوره نوخار دپاره ما تاسو ته دا خبره وکړه چې مونږ کوشش دا دی چې دا کمیټي د نوخار په سطح باندې اول جوړه شي بیا لایزان کمیټیانې به جوړېږي پراپر یو طریقې کار به جوړو ځکه چې دا اوس مونږ ته دا اندازه کېږي چې دا د وابډې د وست هم دا خبره لاړه اوس به مونږ سیول ایڈمنسټریشن په ذریعه باندې عوام به راسره پکې ملګرتیا کوي او دا ریکوري به هم کوو او بل طرف ته به بجلی ریلیف به هم انشاءالله مونږ راخلو تاسو دې باره کې عوامو ته څه میسج ورکول غواړئ چې عوام د اغلا نه او اینا چې لاسز کم شي او ورځنی احتجاجونه وي لیکن په احتجاج خو مسله نه حل کېږي نه ګوره داسې ده چې دا لکه مطلب دا خو تیر شوي د 25-30 کالونه دا ایشو داسې ده چې دا ورځ پر ورځ زیاتېږي او د دې بنیادی وجه دغه ده چې همیشه عوامي نمایندګانو دا خبره کړې ده چې د بجلی زمونږ ده د صوبې ده او دا بجلی حق هم زمونږ دی د استعمال حق هم دی هغې کې څه وشول چې عوام هم دا سوچ کړی دی چې
بجلی به زمونږ ده نو هغوی ښه درز وله ورکړی دی نو هغې کې څه وشول چې اوس هغه نه هغه بجلی زمونږ شوه نه زمونږ سره هغه اختیار رالو او بل طرف ته عوام چې کم دی هغه ذلیلېږي نو کم از کم زما دا خواست دی عوامو ته چې خپل دا کوشش کوئ چې جایز چې کم بل راځي ستاسو کم از کم جمع کول شروع کړئ ځکه چې زه دا وینم چې دا وابډه ختمه ده که مونږ فرض که دا د وابډې ته پرېږدو دا د وابډې وس نه اوس خبره وتې ده اوس پکار دا چې مونږ جاینټلی مشترکه طور باندې یو داسې طریقې کار جوړ کړو چې کم از کم دا غلط خلک چې کم پکې دا کونډې استعمالوي او دا بجلی بل نه ورکوي کم از کم چې هغه خلک مونږ سیستم کې راولو چې هغې نه بل هم راتلل شروع شي او دا ریلیف اتوماتیک چې کم دی عوامو ته ورسي